دا د ښځو ازادي اوس په پولیس کې ښځې برتی کیږي ان شاء الله ډبګرۍ کې به هم جینکۍ وګورئ پتلون به یې چولی تانیدارې به ښځې په پولیس کې برتی کیږي بینکونو کې ښځې ټلیفون کې ښځې اندازه کوه ایو کوچای ته ښځې رالی ویل مبارک سه ویل ولې ویل آباد ملک سه ویل قیامت سه وی چې ولې وی سړی ټول خلاص شو چې د ما با ملک سه سړی پاتې نشو نن سړی نشته چې ښځې به په پولیس کې برتی کیږي دا مسله هم چېرته مفتي صاحب نه تپوس کړی ده چې ښځې ته خط ښودل جایز دي تپوس هم کړی دی ښځې ته خط ښودل جایز دي خبره دا ده ثوابونه په خپل ځای دي ثوابونه یو لیونی ما پسې راغلی ما ته ویله بجلیګر ملا ته یې تبر ورسره و څادر نه یې راوویستو اوس داسې ظالم تبر و که نه و سړی هم داسې کټی غوندې و ما ته ویل ثوابی نه راغلی ما بجلیګر ملا ته یې ماشوم زه یم ویل لوی لوی چغې چې وهې ته یې مال زه یم ویل دا تبر ګوري کیمه به دې کم په دې تبر که د جنت نوم دې واغستو نو په دې تبر به دې کیمه کم د جنت نوم دې خلکو له خدای جنت ورکوي د جنت نوم بنالي او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی خلک ورته را تیاروه چې راځي ښه مې اور تازه کړی دی او که د جنت نوم دې اغوستی په دې تبر به دې کیمه کم مال خجي ډېره ښه ده مال چې اوس لاړ شي رښتیا را باندې ګزارو دې خوا وګورئ دې خوا وګورئ ما ته مولانا عبدالمعبود صاحب 163 سال عمر کې وفات شو په سن 84 کې 163 سال دته دا علم و چې ادیرې ته به ودرېدو مراقبه به وکړه نو دته به دا پته لګېده چې د مړو باندې لاندې څه حال دی دې ته کشف قبور وایي خاص اولیاء او بزرگانو ته دا علم خدای پاک ورکوي ما ورته وی چې جی د یو قبر کشف ما ته موکا وی څه پکې ما لاسې ګورم وی راځه اوس د شپې 10 بجې دي دا ټیم دې علاقې ستاسو د علاقې کې یوه دیره وه هغې له یې راوویستم چې راویویستم چې مراقبه یې داسې وکړه یو 15 منټه پسې ما ته داسې وکتل ویل بچیه مړی خو درته خیم خو په دې ټوله هدیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې اوړه دې خوشحال شي دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسیږي لګیا که مې درته وښودو نو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي ته یو منډه باندې کور ته ورسېدم او 3 ورځې روټۍ خوند نه راکولو چې بیا وله رالم ما ته ویل ولې وتښتېدې مالجي بس زه نه ګورم توبه مې ده تاسو پوه شو په خبره مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دا کوړینه مې راوستو د بالا ماڼۍ بنوري صاحب ځای ته په لاره مې ترې تپوسونه کول پلانی په قبر کې سال دی د پلانی سال دی د پلانی سال دی د پلانی سال د یو تپوس میں تیو کو مالداغه په قبر کے سال دے ویل وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے پکوڑے کی طرح دا ڈاکٹر اقبال تپوس میں تیو کو معلوم کی کیا حالت ہے قبر میں آپ تو لاہور میں رہتے ہیں ان کے زیارت پہ گئے ہوں گے ماتوے ڈاکٹر اقبال کی حالت قبر میں اچھی ہے خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ہے عزیزانو دا د دنیا خبرې درته کوم په دې سترګو مې لیدلی ما رحمان بابا ما یو 315 کاله پس دا قبر چې په فټ کېدو څه وخت کې دا د سنگي مرمرو چې ورپسې راغلی و د کابل نه دا چې په فټ کېدو په دغه ورځ زه هلته وم هغه کندې ته کوشم او په جبل مې د لاحت سایډ ووالو عین په دې مخ باندې ورسوری شو چې ورسوری شو چې ګورم دننه مړی پروت دی اگلکار ما ته وایي چې انکو کې راته وایي چې یې کی ته بیړه تباه ہوئی ادھرو ما هغه ته ویل بال تو بھی تلے آ
اغم راټوب کو اکندې ته ورپسې یو مزدورم راټوب کو ما هغې ته ووی چې تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو ما زما د لاس خپونی صحیح اور میں ہاتھ اندر کرنا ہاتھ مارنا ستے اگر منو مردہ پکڑے تو تسی منو چکلاو مال دا مړی مې ونه نیسي چېرته که هغې زما د لاس په کلک ونیو او ما لاس ور دننه کو 15 منټه مې پې لاس ووالو په دې شونډو په دې غاښونو دا سترګه مې ورته کولاو کړه پوزه مخ ګیره د شوی کړې خامتا کفن دی شوی کړې خامتا دا د ویښتو زلفې یو ګوچه دلته را پرته ده یو دلته او دومره ښایسته رنګ یې دی چې زه درته د هغې بیان نشم کولی او په چهره باندې مسکراهټ دی داسې پروت دی لکه اوس دی چې ایښی پاس مې چې رو ختمه سن مې وکتو نو 115 کاله 315 کاله شي نو دا شعر رایات شو چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په لار د درویشانو تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په لار د درویشانو د قارون و حال ته ګوره حال یې څه شو راشه مه کوه انکار د درویشانو پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا نه درومي گزار د درویشانو چې په یو قدم تر عرشه پورې رسی ما لیدلی دی رفتار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دې غزل شه چې بیان یې کړو کردار د درویشانو عزیزانو د رمضان شریف ړومبنۍ جمعه ده او دا الله احسان دی چې روجیم داسې تیریږي او دی چې سړی تنګیږي نه پې یو مسله چېړمه او ډېر په غور او په توجه سره بیا اورئ دا نیت دماغ نه وباسئ چې جمعې مونځ ته راغلي یو ثواب دے پکې او دا چل دے او دا چل دے او دا چل دے دا ټولې کیسې بالای طاق کې دی فلحال دا زه چې کوم باس چېړم په دغې لږ ځان پوی کوي چې آیا مونږه انسانان یو او که نه ځکه چې انسانیت وایي څه شي ته او مونږه کوو څه نو په دې نتیجه به ځان رسوئ چې آیا زه انسان یم او که نه نو آخره کې به نتیجه تاسو په خپله راوباسئ چې واقعي مونږ انسانان نه یو د انسانیت چې کوم تعریف خدای کړی دی او د خدای پیغمبر کړی دی هغه تعریف په مونږ صادق نه دی او نه په مونږ رښتیا دی نو واقعي مونږ انسانان نه یو عزیزانو قرآن کریم کې الله فرمایي چې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا زه چرم یو قوم له عذاب نه ورکوم ګوره ما نفي سره وي وما كنا معذبين زه چر یو قوم له عذاب نه ورکوم حتی ترغه پورې نبعث رسولا چې تر سو پورې مې هغه قوم ته رسول نه لېږلی چې رسول ورولېږم او پوی کی او هغې نه بعد بیا ورانې وکړي نو بیا ولا عذاب څنګه ورکوم بیا داسې عذاب ولا ورکمه چې د دوی عمر نو یاد به لري لکه یو قوم ته خدای پاک ویلي چې سم شئ سمش فمن يكفر بعد منكم کدینا پس مرانه وکو سمش او کدینا پس مرانه وکو نو فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين دس عذاب بدرکم چې په خپل خدای کې می چاله دس عذاب نه ورکړي الله دې امان راکړي نو حتی نبعث رسولا
تر هغې پورې زه یو قوم له عذاب نه ورکوم. تاسو وګورئ چې څومره قومونه تیر شوي دي، عذاب په اله راغلی دی چې اول ورته رسول را لېږلی دی، عقل کامل ورکړی دی او هغې نه وروستو بیا ورانه کړی دی، نو ولی عذاب ورکړ. د نوح علیه السلام قوم له عذاب څه شی ورکړی؟ طوفان پې راوستو، سیلابونه. 900 کاله پیغمبري ژبه باندې ورته لګیا و، نه منل، چسکې به خندا به کوله، ورته ویل کشته یې جوړه کړه چې نه دیم ډېر تنګ شو، لاس یې اوچت کو، قال النوح رب لا تذر على الارض من الكافرين دیارا. خدایا لوټ اعلان دی باندې پرېمه دی، یا الله سره د بچه کچه سره تباہ کی. پہلی کشته جوړه کا، دی لګیا دی د لرګو کشته جوړی، دوی پې تیریږي داسې کې وی کشته جوړوم عذاب را روان دی، نو په یو بل به داسې ټیلې وواله عذاب را روان دی، دی به په کشته کې سوري، مونږ به غرق کېږو. او به خندل داسې. نوح علیه السلام وویل چې یا الله دا خو خاندي، وی دوی ته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغوندې وخاندئ بیا به ډېر جاړئ، داسې به جاړئ چې عمر له به جاړئ او جړا به هم څوک رکاولی نه شي، لږ وخاندئ. عزیزانو کشته تیاره شوه او کل 40 کسان په کشته کې ورسره کېناسته، د 900 کالو مسلمان شوي کسان، او طوفان راغی. طوفان داسې راغی چې ځمکې به د لاندې نه اوبه را خوټکولې او اسمان به د پاس نه راورود. علما لیکي چې یو ساس کې به د اسمان نه د کوهي تور غرم را پرېوتو، دومره لوی طوفان. خپل زوی و د نوح علیه السلام سکا، څه نامه یې وه، خپل زوی و، زوی ته وایي ارکب معنا، دې کشتۍ کې سور شغر کېږي، لا عاصم اليوم، نن ګوره د خلاصي ورځ نشته. د ورته ویل زه به غره ته وخېجم، پاس په غره کې به یو مسته کې کېنم او هغې کې به بچ. غره ته یې منډې کړې، پاس غره ته وختو، پاس مسته کې کېناستو، ځان پسې خښتې ولګولې، کاڼي ماڼي ولګولو، سوړه بند کړه. علما او مفسرین وایي چې خپلې متیازې ته دومره لاړې چې دی پکې ډوب شو. هغه سیلاب نه ځان بچ کې، زه تاکي سیلاب جوړولی شم، تاکي. تاسو خیال راغی؟ اندازه کوئ 6 میاشتې د نوح علیه السلام کشته په اوبو کې وه، 6 میاشتې. او دا خلق د چنډخانو غوندې پړسېدلي د اوبو د پاسه ګرځېدل. نو وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، چې رسول ورته راولېږم او هغې نه پس بیا ورانې وکړي، نو بیا داسې عذاب وله ورکم چې عمر له دنیا یاد لري. تاسو خیال راغی؟ عزیزانو دا ټول قومونه د 1,40,000 پیغمبرانو په دې رنګ تباه شوي دي، ټول قومونه. په یو قوم په کې داسې عذاب راغی، الله دې امان راکړي. چنډخان پې راله، چنډخان پې راله، کټوای نه چې سر اوچت کې غړب 10 چنډخانو به ورټوپ، کټونه د چنډخانو ډک، ځمکه د چنډخانو ډکه. چې دا عذاب تیر شو، د ملخانو عذاب پې راغی. چې دا عذاب تیر شو، روټۍ به یې راواغسته، خو چې نیمه به یې کړه تیوینې او زوی به بیا دی، کټوۍ به یې چې پخه کړه، چې سمسۍ کې به یې راوچتې کړې وینې او زوی به وي، بیا دا عذاب پې راغی. هره ورځ به پې نوی عذاب راتله، هره ورځ د یو عذاب مزه به لا تېره نه وه چې پې د پاسه به بل عذاب راغی.
عزیزانو په فرعون 400 کاله بادشاہ 400 کال څومره کالو اوس د 4 ورځو بادشاہ چې په پاکستان کې تماشا کوا دوی بم د ځان تماشې وو د دنیا ملکونه آزاد شوي دي چین آزاد شوی د تماشا کوا نن امریکای سره ډغره وای هندستان تا سره آزاد شوی د تماشا کوا چې څومره پرامن ملک دی تا آزاد شوی د ځان تماشا کوا دا د چا د لاسه دا د دوس قوم د لاسه کم قوم چې خپل ځان نه پیژندل او کم د قوم مشر چې د قوم درد پړکې نو داغه ملک او داغه قوم دا انجامي لکنن چې تاسو د پاکستان انجام ګورئ که کلی طور عذاب در باندې ناراضي نن جزئی طور عذاب په ټول پاکستان نازل دی ذهنی طور باندې د چپړاسي نه ونیسا تر صدر او وزیر اعظم پورې ټول ملک پریشان دی کنه پریشان اور سړی په خپل ځای کې د خدای په عظیم قهر اخته داغه وجه څه ده داغه وجه دا ده چې خدای نه باغیان یې خدای نه باغیان یې خپل حشر بګوري او خپل انجام بګوري اوس ما ته خلک وایي سره باټینګن ګران دی او پلانې چې مزه څه چالو کما اوس څه الکه تاسو د جمعات کې خلک وایي څه کولای شم چې سره باټینګن ګران او چې ګران دي نو ګران به می خوري د جنگ بدر سنت ادا کړي په جنگ بدر کې 314 کسان جهادم کوي او دروځي میاشتم دا او دار په شکال میاشتم دا او د شپې په یو قجوره په 2 کسانی مکړې دا او پیروجایم نیولې مخره سره باټینګن ګران دي می خورا اوس بینډای تا ګوره بینډای په 40 روپۍ کیلو دي او د بینډای خدای د مردار مخ د جوکې پشان هوا او می خورا رندې چرګي خوري رنده چرګه پیژنې او به خټ کاوه د مصالې او د وګي او د مرچکی غړو کې تړکاو کو داغه بګار ورته کو په بو کې ورواچو زیاړه خوروا به جوړه شي روټای پکې ماته کوي دا خورت ټول نه زیات خوندې مونږه خورو کنه کړه پیغمبر فرمایي فضل العائشه علی النساء كفضل السرید علی سائر الطعام د بیبي عائشې فضیلت پټول روټو دومره اوچت ته لکه د ماته کړي روټي فضیلت پټول روټو اوچت دا څه خوري کم شګران دې مخره ارزان چې کم شه دغه خوره به تندر دي نه وਹੀ او نمرې نو زینی طور نن ټول ملک د الله د قهر په لپیټ کې دی ټول ملک ګناه د چا ګناه د دې قوم ابل اورز راته چاوي وې تاسو مليان هم چې به پیسو مړې نه بخي ما ورته مونږه ویلو مر قسم په خدای دې چې مونږم تاسو خراب کړی ول مونږ څنګه خراب کړی مال چې ژوندۍ ایرانه باغیان ګرځي یا نه راکوي او چې څوک درکې او غزيږي نو په مونږه بیا بخي مونږ خو مفت بخونه چې مفت نه بخو صاحب د جمعې ماخامه لیټای الواګانې روټیانې د تختې جوړه د تختې صادر د مړی د پاسه صادر مړه ها چې سلوي خورځي تیریږي پر پسې مام ستا کور روان کړي سده خدای کور سده ور پسې ما کور روان کړي دا زمونږ عادت تاسو خراب تاسو وای په ایمان په واده کې به 6 لک روپیو لګي پروټیانو باندې 6 لک او چې د آرام ورته سوق علالي اغله چې د سلو نه 200 ورکې نوړې په پړک چوي کنه چې مولا له 200 ورکې ما نه په 200 هم نکای نو د دم زیاده حلال درته مردار درته حلال چا کړه ته خو په 100 کروڑ ولګاو ته خو ورنږدې شه چې مولا نه ویلي درته نو په خوشحالۍ کې مونږ ته د سپي په نظر ګورئ او په غم کې راته د عزت په نظر ګورئ نو مونږ به دعا څه کوو چې خدای تاسو کې غم پیدا کړي که خوشحالي مونږ به څه دعا کوو
دا تاسو دا جمعات والا په ایمان وایي. اوس چې ته په خوشحالۍ کې ما ته د سپي په نظر نه ګورې او چې سړی در کې وغځېږي نو زما غوا لنګه شي، نو زه به په جومات کې دعا د څه شي کوم؟ کوره مران شه جوماتونه در پسې پخېرو، د جومات څوکیداران در پسې پخېرو دي، بیړه غرق کړي. وایه استاد په ایمان ته وکړه غرق یې غرق بیړیم غرق تا کرک مړه وشي یوی در کره کېږي. های 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 ماشومان یتیمان شي او زما کور کې غوا لنګه شي. شي که نه شي؟ څه چلو شي؟ تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. ته برباد شي زما کور ودان شي. دا زمونږ عادت تاسو خراب د ځمکې په سر وګورئ په یو ملک کې داسې ګنده رواج نشته لکه په پاکستان کې چې په یو ملک خاص په هغه کعبه کې چې دا مونږ په ایمان راوړی دی او مونږ هغه طرف ته سجدې کوو، په هغه کعبه کې وګوره جنازه راوړي او کیدي او جنازه وشي او یو شي او کنده کې خخ کی، نه خاتون شته او نه ماښامه شته او نه لیټه شته او نه تخته شته او نه الوا شته او نه پروټه شته او نه څه شته او نه څه شته. وایي خلاص ولاړو. دلته اوس امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، زه یو قوم له عذاب نه ورکوم چې څو پورې ما رسول نه ورلېږلی. نو رسول نه مراد امام ابو حنیفه وایي چې عقل کامل مراد دی، عقل سلیم مراد دی. نو عزیزانو ډکې یو درد پیدا کوي، یو درد. دا درته پروروالی اپیل کوم د دې روجې په خاطر چې یا الله د پاکستان نه د لاډ میقال قانون ورکړي، خدای د دې تحفظ چې څوک کوي او دا چې کم قوم باقی ساتي خدای قوم د قوم تباہ و برباد کوي. ډسپلین ګولۍ نه دي د دې پوښتنه وکړئ، اکټیفیټ ګولۍ نه دي د دې پوښتنه وکړئ. عرض مې داو چې کوم عذابونه په بني اسرائیلو د هغې نه زیات در باندې نازل دي، په ځان پوهېږئ نه زیات. سبزی والا ته چې ورشي په جړا ته واپس شي، غوښې والا ته چې ورشي په جړا ته واپس شي، کپڑے والا ته چې ورشي په جړا ته واپس شي، دوایانو والا ته چې ورشي په جړا ته واپس شي. الله دې اسپتال او تاڼې او کچرو ته مه پېښوه. اسپتال له چې ورشي، اسپتال له چې سره سترګه او دولت ته نو دغه نرسانې پوسکی نه دي پکې، دا پودړې بم راونه غواړي مریض ته ډاکټر راوستل خو لا لویه خبره ده. که پرایویټ کلینیک ته ورځې 1500 روپۍ فیس او درته د 1000 روپو به دارو ولیکي. بچیا په ځان پویم نه یې او د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې یې په ځان پوی نه یې او د عظیم قهر په لپیټ کې دې وجنه سوچ وکړئ. قرآن صرف دې له نه دی چې روجو کې حافظ پسې واوره یا تلاوت وکړه. قرآن د مسلمان د ژوند قانون دی، قانون د چې څه ویلي هغسې به کې چې ویلي. دا پاکستان حکمران طبقه به همیشه خدای شرمېدلي راولي او په شرمونو شرمېدلي به کوزوي، په شرمونو شرمېدلي. دې قرآن کې دي که نه دي چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون. د چا چې په وس کې په قرآن فیصلې کول وي او نه کوي دا فاسقان دي، ظالمان دي، کافران دي.
درې فتوی په قرآن لګولي د پاکستان په حکومتونو، فاسق، ظالم او کافر. نن تاسو په صوبه سرحد کې مولانا صاحب شاید چې د ټاپ مفتی نه نو کم بني، صرف دې لراشي جی پلانی سره تیر او دلې دې چې روا ده که ناروا ده، زه نه یم خبر درې کېږه. نن سهار یو راغی، اوس ښځه ورسره ده، ښځه یې بار ودروله دکان کې زه ناست یم او راغی وی چې جی زما لور دنیا تیر او دلې دی چې دا روا ده که نه ده، دا بار څوک ده؟ جی دا زما زنانه ده. مال دا مسله دې ته معلومه ده، دا ښځه چې بربنډه بار ولاړه ده. نن هغې ته مال دې ته پته ده که نه؟ بس منډه یې کړه، بربنډه ښځه یې ماله راوستې وه، مسلې تپوس کول. دا تپوس نه کوي چې دا ښځه ځان سره زه بربنډه ګرځم، دا روا دي که ناروا دي. دې قرآن کې تاسو وانه اورېده چې ولا یبدینا زینتهن الا لبعولتهن. دې قرآن کې تاسو وانه اورېده چې ښځې به خپل زینت نه ښکاره کوي مګر خپلو مړونو ته. نن زمونږ ښځې په کورونو کې د خرو په شاني چې آرمی سټیډیم ته ځي یا صدر روډ ته ځي ځان نه یې پري جوړه کړي.